مبینه دا بیرغ د لرې کملې په رسمیت نه پېژنو، ولې موږ ته نه یې خو پرېږدی چې موقعي صاحب په دغو کې د موضوع تصویر راونه خلاص. قاري صاحب ګورئ که دا بحث خرابول نه غواړئ زه وایم دی فرعي مسایلو نه به تېر شو. غواړم چې تاسو زموږ کابل ته اداره وایي نو زه ستا بیرغ ته څنګه زما مخ ته نېغ نېغ کړي، ما او تا دوه په دوه باید سره وغږېږو. قاري صاحب اصلا قاري صاحب بحث مه خرابوه، په دې باندې کلمه لیکل شوې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مبین صاحب ته یې لرې کړم. مبین صاحب نه قاري صاحب بیرغ نه لرې کوم، بیرغ نه لرې کوم قاري صاحب، بیرغ نه لرې کوم. وغږېږئ، ما مداخله نه ده کړې. مبین صاحب بیرغ نه لرې کوم، دې بیرغ باندې د ما وینې تویې سوي، دا نه لرې کوم، بحث دې کوه. کلمه ده، کلمه ده، کلمه پې لیکل شوې. دې بیرغ باندې موږ په زرګونو قربانۍ ورکړي دي. غږېږه، خبرې دې کوه، بحث نه مه تښته. زه ورته احترام لرم، ما څه نه دي ویلي. راوړه قاري صاحب تخته نه بحث نه مه تخته. دې بیرغ باندې موږ وینې تویې کړي، قربانۍ هم ورکړي دي. دا بیرغ زه نشم لرې کولی. په زرګونو سرتېرې فدایان په دې بیرغ باندې سوي دي. نن د دې بیرغ ورځ راغلې چې زه په نړۍ کې ورپومه، دا خبره به نه کوې، بحث وکړه. د دې بیرغ ورځ راغلې ده. مبین صاحب احساسات به نه راپاروي. ګورئ قاري صاحب ما او قاري صاحب پرېږده چې ما او قاري صاحب بحث وکړو، لرې شه ووځه دې سټوډیو نه ته. ما پرېښی بیرغ تا ته څه نه وایي، ته دې خبرې کوه. په دې بیرغ موږ سرونه شیندلي دي. زه نه وځم، دا بیرغ به رپېږي دلته، که بحث کوې که نه کوې. په دې بیرغ موږ داسې سرونه شیندلي دي، دا بیرغ نه لرې کومه. خبرې وکړه، بحث دې وکړه، بحث نه به نه وځې، خبره کوه. مبین صاحب ګورئ تاسې به زما خبرو کې مداخله نه کوئ، تاسو د مایک بند کړئ. نه کوم، زه مایک بندوم، بیرغ نه لرې کومه. قاري صاحب نه بندوم، ما ته نه دي ویلي چې بند کړه. دا بیرغ زه نه لرې کوم، بحث دې وکړه. دا بیرغ زه نه لرې کوم، زه نه غږېږم، سر بیرغ دلته ولاړ ده، بس زه نه غږېږم. قاري صاحب سره وتښته مه. ته دې مایک بند کړه. مبین صاحب مایک دې بند کړه. ته مایک بند، دا بیرغ به رپېږي. دا به زه په نړۍ رپومه، په نړۍ رپومه. ما عهد کړی دې بیرغ سره، ما وعده کړی دې بیرغ سره چې زه به دې په نړۍ رپومه. غم مه کوه. خوار مه کوه چې غوث بیرغ دې رپولی، تا ولږې تندې ده دومره ولاکې غټ شوی وای، خېټې ته خو دې ګوره. مبین صاحب ګورئ قاري